سوال چادا کړی دی چیرې سرتور سرمونځ کول نو په دې باندې خو فیسبوک کې تاسو اورئ علماونه دا سوالونه بار بار کیږي دې باره کې دا خبره بس یاد ساتئ یو سرتور سرمونځ کول په دې نیت باندې بعضې هلکان مطلب شوشا کوي چیرې ما دا لار مې ویښتو کې اړولي ده دا خرابه نه شي یا به ټوپۍ کې بد ښکارمه یا مې فیشن ده نو که د فیشن په تور سرتور سر څوک مونځ کوي نو بیا مونځ مکروه ده خبرې پوهېږم فیشن دی وجه نه ټوپۍ نه به سره وي رومال پټکې نه به سره وي او دا فیشن کړي چې ما ویښته نه ښکاري ویښته خرابېږي لاره خرابېږي نو بیا چې کوم د داسې سرتور سر مونځ دا مکروه د علماو لیکلي دي فتاوو لیکلي دي او که نه وي چېرته عذر راغی نو د عذر په بنا باندې یو سړی کار له لاړو پټي له لاړو ټوپۍ رومال اضافي کپړه ورسره نشته چې خپل سر پې پټ کړي نو ټیک ته د عذر په بنا باندې بیا سرتور سر مونځ جایز ده په خبرې پوه شو نور د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په حدیث مبارکو کې پټکی هم ثابت ده سره د ټوپۍ نه او صرف ټوپۍ هم ثابته ده بغیر د پټکي نه نو سرتور سر دا سنت ګڼل نه دي پکار بعضې ملګري هغه یا ناپوهه وي یا سادهګان دي دین نه ناخبره وي هغه یې وایي جوړ سرتور سرمونځ سنت طریقه ده سنت به یې نه ګڼئ خبرې پوهېږئ سنت به یې نه ګڼئ چې سرتور سر سنت ته نه دا دروغ دي دا بیا غلطه ده دا د شریعت نه خلاف خبره ده چې څوک سنت وګڼي سنت به یې نه ګڼئ سنت نه ده سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر پټول دي اکثره به نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا پټکې او ټوپۍ دواړه یا صرف ټوپۍ او بغیر پټکي نه نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي نور عادت ځان له جوړول د سرتور سر نه دي پکار الله دې عمل کولو توفیق راکړي